سلامونه او نیکې هیلې. د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د یو نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بیا هم د تیر درس په ادامه زو خپل نوي درس ته ادامه ورکوو. وین کی آر پریس کوم، رن راته خلاصیږي. وین ورډ لیکم، انټر ورته وایم، ورډ راته خلاصیږي. بلانک ډاکومنټ. په تیر درس کې مو د انزرټ ټیب تر ټیبله پورې درس ویلو. په دې درس کې به پکچرز، شیپ، دغه دوه برخې هم ولولو سره له فارمټونو چې دلته نور اپشنونه لري. دا درس به په دې درس کې وایو. پکچرز څه کار کوي؟ د دې لارې کولی شو په خپل ډاکومنټ کې البته څه کو عکسونه انزرټ کو، لکه څنګه دلته چې کلیک ور باندې وکړې دغه صفحه تاسو ته خلاصیږي. دس ډیوایس یعنې له همدې آلې همدې کمپیوټر څخه پکې انزرټ کړئ. سټاک ایمیج، له سټاک ایمیج څخه د تصویر انتخابوي. آنلاین پکچرز یا په آنلاین توګه ده کوي. زه ورته وایم چې ډس پکچر، که چیرې آنلاین اوسئ له دغه اپشنونو څخه استفاده کوئ، که نه ډس پکچرز ډس ډیوایس له دې څخه کلیک کوئ. په کمپیوټر کې چې تاسو سره کوم عکسونه دي کولی شئ چې له هغه څخه چې وکړئ خپل د عکس ځای چې کوم ځای کې مثلا ستاسې عکسونه دي هلته انتخاب کوو. دلته یې پرانیزئ، مثلا سیف پکچرز، دلته هم عکس نشته ما سره. یا مثلا زه راځم په اف ډرایو کې، دلته ما سره په کوم فولډر کې به عکسونه ایمیج، په دې کې چې زه راځم کله مثلا وګورئ دلته ما سره دغسې عکسونه را سره شته دي، نو کولی شم له دې څخه پکې انزرټ کړم. مثلا زه ورته وایم چې دغه کتاب راته پرانیزئ، د کتاب عکس دی البته ده، دلته مې په دې توګه ځان ته دا انزرټ کړه. نو کله چې مې دا انزرټ کړه دلته وګورئ په اتومات توګه یو بل ټیب ماته اضافه شو، پکچر فارمټ، یعنې د عکس فارمټ. عکس ته څنګه فارمټ ورکوو؟ دلته ډیزاینونه کولی شو، بېلابېل رقمونه ورته انتخاب کړو. ریموو بیکګراونډ، که چیرې مثلا ته یوه لوګو مثلا د لوړو زده کړو وزارت، د معارف وزارت یا د کوم بل څه لوګو انزرټ کوئ، نو هغه غواړي چې صرف لوګو یې او بیکګراونډ یې ونه اوسي. ریموو بیکګراونډ باندې کلیک کوئ، کولی شئ له هغې څخه څه وکړئ، د هغه بیکګراونډ ایسته کړئ. کوریکشنز چې شته کوي دلته وګورئ دغه کار کوي. تاسو ته مثلا څه رقم کوي؟ ډیزاین ورکوي، دغه بلر شیپ غوندې ورکوي، د دې څخه اضافه کوي په دې شکل. روښانتیا یې لا زیاتوي، سپینوالی یې زیاتوي، تیاره کوي، چا رقم غواړي دغلته دا شیپونه ورته انتخابوی شي. کلر، رنګ یې غواړي مثلا بدل کې په کوم رنګ، تور او سپین کې، یا رنګ تیزوالی ورته مثلا وایي چې په دغه رقم تیز رنګ دې اوسي، یا هر رقم چې وغواړئ کولی شئ له دې څخه د فلټر په شکل ورته رنګونه اپلای کړئ. او دا بیرته تیسته کوم، بیا راځم. آرټسټیک افیکټس یعنې هنري افیکټونه کولی شي په دې شکل مثلا د رسامۍ په شکل جوړ کړي له دې څخه، یا مثلا وایي چې نه په دې شکل دې هم نه اوسي، په دې شکل اوسي. هر رقم وغواړئ تاسو کولی شئ چې له دې څخه ترتیب کړئ. نو دا هغه آرټسټیک یا هنري افیکټونه یې دي. او بل ټرانسپرنسي، له دې څخه کولی شي مثلا دغسې سپینوالی، توروالی یا هغه تتوالی زیات و کم کړي. مثلا وایي چې په دغسې بیخي تت اوسي، په دې شکل کولی شي استفاده یې کړي. بل کمپریس پکچر. کمپریس یعنې د سایز کمول یې، یعنې غواړي دغه تصویر چې د کمپریس یا هغه حجم یې ورته کم کړي، له دې څخه کولی شي. اپلای اونلی ټو ډس پکچر، یعنې یوازې دې عکس ته غواړي اپلای کړي، او که دا ټک مارک ایسته کړي نو دا چې کېږي مکمل هغه کوم عکسونه چې تا په ډاکومنټ کې 200 یا څو عکسونه چې تا انزرټ کړي هغه د ټولو عکسونو کمپریس کولو دنده په پر مخ وړي. ډیلیټ کراپډ ایریاز اف پکچرز، یعنې که چیرې تا عکسونه کراپ کړي خو په ډاکومنټ کې هغه عکس په پوره شکل واوسي، مثلا ته غواړې دغه عکس کراپ کړي، مثلا دغه کتاب ته کراپ کړي، دا نور ځایونه ایسته کړي، نو کله چې په دې شکل کوي په ډاکومنټ کې دا برخې هم شته خو تا ته یې نه ښایي. نو که چیرې ته وایې چې دغه برخې هم ډیلیټ شي، دلته په دې باندې کلیک کوئ، اوکې ورته وایي. که چیرې دا ټک مارک ایسته کړي، کوم عکسونه چې د کراپ کړي ټولې اضافي برخې ایسته کېږي، او که چیرې دا ټک مارک فقط دغه عکس چې تا ته دلته ښکاري او انتخاب کړی دی دغه عکس کمپریس کېږي او ډیلیټ شوي ساحې چې کېږي ایسته کېږي ته. نو داسې دا عکس کمپریس کولی شو. چینج پکچر، دغه عکس مثلا تا نه غلط شوی، ته وایي نه د بل عکس راته راشي، چینج پکچر باندې کلیک کوي، فرام فایل د بل فایل نه انتخابوي، سټاک ایمیج نه انتخابوي، آنلاین انتخابوي، فرام آیکنز یا په آیکنونو کې انتخابوي. دې څخه کولی شي چې عکس څه کې چینج کړي. مثلا فرام فایل باندې کلیک کوي، بیرته راځي دې ځای کې کوم عکسونه چې تاسو سره یې مثلا غواړئ چې هغه انزرټ کړي، کولی شي دلته
بدل کړي. ریسیټ پکچر دا عکس مثلا تا کراپ کړي یا غټو کوچنی کړي دي بیرته غواړي چې عادي سایز ته یې ویسي، نو چی کوي دلته راځي ریسیټ پکچر اینډ سایز ورته وایي. دا عکس مثلا تا چې کوم ځای کراپ کړي یا کوچنی کړي دي هغه بیرته چی کړي خپل عادي حالت ته چینج کړي خپل عادي حالت ته بیایي. نو په دې توګه زه ورته وایم چې دغه سایز یې سم دی. بیا دلته راځم داسې کار کې پکچر سټایلز په کوم سټایل غواړئ د عکس راته وښایي. دلته وګورئ بیلابیل ډیزاینونه یا سټایلونه تا ته درښایي چې کولی شي په کلیکولو باندې چې کې دلته انتخاب کړئ. مثلا په کوم رقم غواړئ په دې رقم غواړئ یا وایي چې په دې رقم اوسي، څه رقم چې تاسو غواړئ دلته چې کولی شئ ترتیبولی یې شئ. او د دې ترڅنګ پکچر بارډر دغه عکس ته مثلا ته بارډر یا چوکاټ ورکوئ. مثلا ورته وایي چې په دغه رقم بارډر اوسي، رنګ دې ورته انتخاب کړه، ویټ څومره پیړوالی اوسي د بارډر، مثلا وایي چې په دې سایز باندې اوسي، او له دې څخه ورته شکل انتخابولی شي چې په کوم رقم اوسي، په دې رقم غواړي په دې رقم، هر رقم چې غواړي دې څخه ورته انتخابولی شي. او تر دې وروسته پکچر لی آوټ، له دې څخه چې کوئ دغه تصویر تاسو ته په کوم شکل ووسي لی آوټ یې تاته ښایي. مثلا د سره د غواړم متن اضافه کړي، متن په کوم ساحې کې دلته وګوره ټکسټ لیکل شوی په دې ساحې کې، په دغه ساحې کې چې کوئ ټکسټ انسرټ. په دې برخه کې پوزیشن باندې کلیک کوو. پوزیشن څه وایي چې عکس ثاني باید چیرته اوسي. دغه هلته کولی شو د عکس پوزیشن یا ځای انتخاب کړو. مثلا زه راځم دلته خپل متن وایم چې اضافه کړم، مثلا ما دغه متن اضافه کړ، دغه عکس ته مثلا غواړئ چې په کومې ساحې یا کوم ځای کې اوسي. مثلا زه دا سایز یې وړوکی کوم، دا فعلا د متن په اخره کې ده. دلته وګورئ دغه عکس ته کولی شئ د دې څخه پوزیشن یا موقعیت ځای انتخاب کړئ. د خط په منځ کې اوسي، په دې شکل اوسي. ګورئ دلته تاسو ورته پوزیشن یا ځای انتخابوئ، منځ ته یې هم وړی شئ. مثلا زه ورته وایم چې د خط په منځ کې باید عکس اوسي. دا دلته ده، زه دا صفحه خالي راغلی پکې، زه مثلا دلته وایم ګورئ دلته کولی شئ د خط په منځ کې هم عکس واچوئ. له دې څخه څه کوئ پوزیشن ورته انتخابولی شئ چې په کومې ساحې کې واوسي. یا مثلا په دې شکل چې څه رقم تاسو غواړئ دلته ترتیبولی شئ، تاسو ته هم عکس کېښودلی هم عملي توګه یې لیدلی شئ. او تر دې وروسته رپ ټکسټ، داسې مطلب یعنې دغه عکس ګورئ په عادي حالت کې زه دلته کنټرول زیډ وایم، مثلا دا عکس ما انزرټ کړی، زه غواړم یو خوا بل خوا یې ویسمه خو نه یې شم. ولې وګورئ مثلا په دغه شکل زه غواړم دې خوا ته یې ویسم، همدا خپل ځای کې ده، په اسانۍ انتقالېږي نه. کله چې تاسې راځئ غواړئ مثلا لکه انتقال کې هر ځای کې چې تاسو ړی وي هغلته ویسئ، دغلته اپشنونه یې تاسو ته درکړي دي. سکویر یعنې مربع چې کوم ځای ته زه وغواړم انتقال یې کړم انتقال دې شي. دا وګورئ لږ دې خوا که یا خوا دې خوا که هېڅ مشکل پکې نه وي. او تر دې وروسته ټایټ څه کار کوي، یعنې په خپل ځای کې ترتیب کوي. ثرو یعنې مخ ته خط اوسي او شاته عکس اوسي، ټاپ اند باټم پاس ولاندې ته خط اوسي، منځ کې عکس اوسي، څنګونو کې متن ونوسي، بیهایند ټکسټ د متن شاته دې لاړ شي، ان فرنټ اف د ټکسټ د خط مخې ته دې راشي، یعنې مخ ټکسټ شاته متن یې که پټ هم شي پروا نه کوي. په دغه شکل نور اپشنونه لري، په دې باندې هم کار کولی شي. له دې څخه برینګ فارورډ او سینډ ټو بیک دا څه کار کوي. دا هغه وخت کارول کېږي چې کله تاسې مثلا 2-3 عکسه یا ابجیکټس ولرئ. دا څه کار کوي، مثلا دلته راځم دغه عکس مې هم انزرټ کړی، دې ته هم سکویر وایم. دا وګورئ اوس کوم عکس چې ما انزرټ کړی اول هغه د دې عکس شاته تللی، مثلا په دې ساحې کې. دلته وګورئ دا لږ وړوکی کومه، دې باندې مې کلیک وکړه، دلته ده برینګ فارورډ یعنې مثلا دغه عکس شاته ته ووایه چې دا مخې ته راشي، فارورډ مخې ته راوړل، برینګ فارورډ یعنې دا عکس راته مخې ته راوله، سینډ ټو بیک شاته یې بوځه. نو دغه اپشن دلته دي. او برینګ ټو فرانټ یعنې که 100 عکسه هم وي، مثلا ته غواړې 90م عکس په اوله کې راوړې. برینګ فارورډ یو دانه یې مخکې کوي، برینګ ټو فرانټ که څومره په شا هم اوسي په مخ کې اول عکس درته دا ته وایي. او سینډ بیکورډ مثلا یو دانه یې تاسو ته په شا کوي، او سینډ ټو بیک تاسې په مکمله توګه تاسې شی کوي آخر ته یا آخري عکس ته یې وړي. او سینډ بیهایند ټکسټ د متن شاته یې بوځئ، او
bring in front of text د خط مخې ته راولئ. او الاین هم څه کار کوي؟ د ترتیبول دي الاین لیفت رایټ په کوم شکل کوم ځای کې غواړئ الاین یا ترتیب کړئ. ګروپ څه کار کوي؟ کله چې دوه عکسونه یا شیپونه ته مثلا انتخابوي، ګوري یو مې انتخاب کړی کنټرول نیسم دا بل عکس هم انتخاب دواړه انتخاب شو. ګروپ څه معنی؟ یعنې دغه دواړه راته یو ځای کړه. ګروپ مې که اوس ګورئ دواړه عکس په یو ځای کې ګروپ شوي یا د ډلې په شکل جوړ شوي دي. او که غواړئ چې مثلا نه دا وایي چې بیرته ایسته شي، بیرته دې باندې کلیک وکړئ، هلته ان ګروپ ورته وایي، بیرته له ګروپ حالت څخه وځي. او روټیټ څه کار کوي؟ دغه عکس تاسو ته تاووي. روټیټ وګورئ 90 درجې په دې شکل تاووي، رایټ لیفت ده، ورټیکل ده او هوریزنټل ده. په دغه شکل تاسو ته روټیټ کوي یا تاووي. کراپ څه کار کوي؟ کراپ مې لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ویلې قطع کول یا پرې کول دي. کراپ باندې کلیک کوم، دلته مثلا زه ورته وایم چې د دې عکس څخه فقط دغه کتاب ماته چی که کراپ که په دې شکل مثلا دې باندې کلیک کوم، دلته راځم دا برخه باندې هم کلیک کوم، دلته وایم چې کراپ دغه برخه ماته چی که پرې که. دلته اوس راځم وګورئ فقط دغه د کتاب برخه پاتې شه، که وغواړئ دې نه هم واړه کولی شئ. په دې باندې بیا راځم کلیک کوم، دلته یې سایز ترتیبولی شم، وړوکی کوئ، د دې نه که غټوئ، د په ولاړه توګه څومره وړوکی کوئ غټوئ او دې ځینه څخه چې کوئ په سور کې کمولی شي. له دې څخه هم کولی شي چې غټ او واړه یې کړئ. نو دا په ورډ کې د پکچر برخه شی برخه مو هم ویل چې په دې درس کې به خو بیا درس به زیات شي، دا به پرېږدو راتلونکي درس ته. نو انشاءالله په راتلونکي درس کې به شیپ او نورې برخې ولولو. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.